اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. روداد جشن خوشحال 14 مارچ 2020 د کوهاټ ډیویژن د ضلع کرک په تاریخي کلي ټیری کې د جشن خوشحال په نامې یو لوی ادبي تقریب ترسره شو چې د صدرت پګړۍ یې د ډاکټر پروفیسر اباسین یوسفزی په سر وه او مشر میلمه محترم سلیم منګش صاحب و او د خصوصي او اعزازي میلمنو په څوکیو پروفیسر اسیر منګل صاحب او سلطان باش خیل افریدي تشریف فرماو. د نظامت چارې د صدیق پښتو ادبي جرګې عمومي سکرتر امیر حمزه باور ترسره کړې. د پروګرام باقاعده پیل د تلاوت کلام پاک نه وشو چې اعزاز مولانا سیف الدین صاحب ته حاصل شو. تلاوت کلام پاک نه بعد اتیب حسین انوکی صاحب برگا رسالت صلی الله علیه وسلم کې د عقیدت ګلونه پیش کړو. د نعت شریف نه پس ایډوکیټ عثمان خټک صاحب د کلی د طرف نه قدرمنو میلمنو ته هرکلی ویلو. دې نه پس د صدیق پښتو ادبي جرګې صدر پروفیسر عزیز قریشي صاحب د ستر خوشحال خان خټک د شخصیت یوه اجملي حکا پیش کړه او د پاک امارات پښتو ادبي جرګې د پښتو د پرمختګ دپاره کړی کار او زیار یې وستایلو او د صدیق پښتو ادبي جرګې ټیري سره د هر قسمه مرستې یې ستاینه او مننه وکړه. پس له دې نامورو شاعرانو ادیبانو ته د عزت پګړۍ ورپسر کړلی شوې چې هغوی د دې خپلو ځانونو دپاره د ستر خوشحال خان خټک په ټټوبي کې یو لوی اعزاز وګڼلو چې نومونه یې دا دي: ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب، محترم سلیم منګش صاحب، پروفیسر اسیر منګل صاحب، پروفیسر طارق دانش صاحب، محترم سلطان باش خیل صاحب، محترم شهاب بنوسی صاحب، محترم تاج انور اعجاز صاحب، محترم شیرولی خان اورغزی صاحب، محترم ممتاز خټک صاحب او ډاکټر پروفیسر خالد خان خټک صاحب. پګړیو په سرولو نه پس بابا کې ته خدای بخښل عبدالرحیم روحاني بابا او د خوشحال خان خټک یونیورسټۍ یو سینیر رجسټرار جاوید خټک چې د ټیری اوسیدونکي وو په مرګونو تعزیت پیش کړلی شو. نثري خبرو کې څه اهمې نکتې دا دي: پروفیسر اسیر منګل صاحب د پښتو ژبې لیک لوست باندې ډېر زور ورکړو. سلطان باشخیل صاحب د خوشحال بابا په فکر خبرې وکړې او د پښتو ژبې د لیک لوست زده کولو په اهمیت یې زور ورکړو او دا خبره یې هم وکړه چې پښتانه چې پښتو زده کړي هله به په خوشحال بابا پوهېدلی شي. سلیم منګش صاحب د ټیری کلي سره وابسته نوابزاده صوبه صادق خان د وخت یادونه شریک کړو. پروفیسر ډاکټر خالد خان خټک صاحب هم د پښتو په لیک لوست ټینګار وکړو او ځوانانو ته یې په پښتو کې تخلیق او تحقیق دعوت ورکړو. پروفیسر طارق دانش صاحب د خوشحال بابا د ژوند په بیلابیلو اړخونو رڼا واچوله. پروفیسر اباسین یوسفزی صاحب په خپلې صدرتي خطبې کې د خوشحال بابا په فکر او پند تفصیلي خبرې وکړې او په حیثیتونو یې د خوشحال بابا د شخصیت کمالات واضح کړو او په دې لوی غونډې کې د محفل صدر ډاکټر پروفیسر اباسین یوسفزی صاحب په خوشحال خان خټک یونیورسټۍ کرک کې د پښتو څانګه پرانستلو قرارداد پیش کړو چې ټولو شاعرانو ادیبانو او سامعینو یې په متفقه طور سره تایید وکړو او وروستو ازاده مشاعره شروع شوه چې د ګرد پښتونخوا نه پکې دغه شاعرانو برخه واخیسته. پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب، محترم سلیم منګش صاحب، پروفیسر اسیر منګل صاحب، پروفیسر طارق دانش صاحب، سلطان باشخیل افریدي صاحب، شهاب بنوسی صاحب، شیرولی خان اورغزی صاحب، تاج انور اعجاز صاحب، ممتاز خټک صاحب، پروفیسر ډاکټر خالد خان خټک صاحب، پروفیسر عزیز قریشي صاحب، امیر حمزه باور صاحب، شهید احمد شهید صاحب، وقار الدین وقار صاحب، جاوید انور صاحب، احسان همدرد صاحب، قیوم زدران صاحب، ابتهار شرر صاحب، مبشر قربان صاحب، عطیف حسین انوکی صاحب، شاهزیب معصوم صاحب، ډیرکی پیر صاحب، فاروق اسلام صاحب، نبی الله گوهر صاحب، عدنان بخاری صاحب، رحمت شاه رحمت صاحب، صادق حدیثی صاحب، فرح دل حسرت صاحب، سرور خټک صاحب، ضیاء الدین ضیا صاحب، فیروز خان صادق صاحب، مراد علی مراد صاحب، سعادت سهار صاحب، صابر بمیوال صاحب، عدنان پرهر صاحب، نعیم خاموش صاحب، طالب جان طالب صاحب، ارشد معین صاحب، یوسف حیران صاحب، طاهر خان طاهر صاحب، عمر کیاز قائل صاحب، مینوش خټک صاحب، شادنواز ساګر صاحب، صاحب کمال صاحب، غرقاب خټک صاحب، الیاس پښتون صاحب، سیماب خټک صاحب، حاضر نواز نواز صاحب، اکرم الله اکرام صاحب، سراج سپرلی خټک صاحب، ارشد خټک صاحب، نصیر استاد.